د اوکراین ولسمشر چیرته او څنګه وتښتید؟ ملګرو که تاسو هم غواړئ پوه شئ ویډیو تر اخره وګورئ او زموږ ډیوا کلیک چینل هم سبسکرایب کړئ. روسیې یو ځل بیا زیلنسکي له کیف څخه تښتېدلی دی. یو لوړپوړي روسي چارواکي ویلاچسلاو لودین ویلي چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي له کیف څخه تښتېدلی دی. که څه هم اوکراین وړاندې تر دې د زیلنسکي د تېښتې راپورونه رد کړي دي، خو ویچسلاو څرګنده کړې ده چې نوموړی د لویو په نامه د اوکراین غربي سیمې ته پناه وړې ده. نوموړي زیاته کړې ده هغه ویډیوګانې چې زیلنسکي د خپل موقعیت په اړه خپروي مخکې له مخکې ثبت شوي دي او نوموړی د خپلو ځواکونو د روحیې پیاوړتیا په موخه خپروي، خو په حقیقت کې داسې نه ده. زیلنسکي د جمعې په ورځ په ډیر سرعت کې له کیف څخه پښې سپکې کړي دي او لویو ته تللی دی. ملګرو که تاسو هم د ویډیو په اړه څه نظر لرئ موږ سره کمنټ کې شریک کړئ او د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره موږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو ښه وخت ولرئ.